د نن ورځې تازه مهم او لنډ خبرونه. عمران خان ته منظور پښتون څه وویل، رئیس الوزرا مرستیال څه وکړل او د دې ترڅنګ ډیر مهم تازه خبرونه نور هم شته. نو ویډیو تر اخره وګورئ. افغانستان د اسلامي همکارۍ او سازمان طارق علي بخي د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه اعلان کړ. نوموړی به په افغانستان کې د دغه سازمان د بشري مرستو د همغږۍ مسؤلیت لري. سعودي عربستان هڅه کوي چې طالبانو سره د پخوا په څیر نږدې اړیکې ولري، خو قطر دغه اړیکې نږدېوالي ته نه پرېږدي. پاکستان هڅه کوي د طالبانو او سعودي اړیکې د پخوا په څیر قوي کړي. عبدالسلام حنیفي د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي د ترکي پانګوالو او سوداګرو له پلاوي سره لیدلي دي. په دې لیدنه کې د واویا ساختماني شرکت مسؤل سلیمان جیلو ویلي دي چې هلمند کې د کجکي برېښنا بند پروژې چارې په خلاصېدو دي او په نږدې راتلونکي کې به افتتاح او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. سوداګرۍ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله روان کال هند ته په صادراتو کې ډیروالی راغلی دی. خان جان الکوزی وایي چې تیر کال افغانستان هند ته 400 میلیونه ډالر صادرات لرل، خو روان کال دغه کچه شاوخوا 500 میلیونو ډالرو ته رسیدلې ده. رحمت الله اندړ وایي پاکستان وجودي فلسفه نه وه چې زموږ خویندو او میندو زده کړه کوله. د افغانستان ملي امنیت شورا پخواني ویان رحمت الله اندړ د عمران خان هغه خبرو په غبرګون کې چې افغانان نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي او دا د هغوی یو فرهنګ دی په خپل ټویټر لیکلي. اندړ یادونه کړې ده چې عمران خان به د میا خان کاکا له کارنامې څوک خبر کړي چې له خپلو لوڼو سره 12 کیلومتره لرې ښوونځي ته تلل. بلخوا بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون هم د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي دي چې د افغانانو او یا پښتنو په اړه د عمران خان څرګندونې دروغ او له حقیقته لرې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې افغانان اصیل او غني فرهنګ لري او هغوی هیڅکله ښځې له خپلو حقونو نه دي بې برخې کړي. ډیره مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده. د لا ډیرو ویډیوګانو لپاره چینل مو تر سره سبسکرایب کړئ، همدارنګه ویډیو لایک کړئ او پخوانیو ویډیوګانو ته مو یو سر ووهئ. تر بیا ښه بخت، د خدای په امان.